دا سختې او کږې لارې د زابل په سوري ولسوالۍ کې د سره غره دي چې دا غرونه د اوبو له سطحې څخه په لوړه ارتفاع کې واقع دي. ډېری سیلانیان دا ستړې او کږې لارې طی کوي او په دې غرونو کې له طبیعي ښکلاګانو څخه خوند اخلي. دا هغه سیمې دي چې په تیرو کې دلته ورتګ له امنیتي رنګونو سره مل و، خو دا مهال له ډاډمن امنیت څخه په ګټه سیلانیان خورا په شوق ورځي. موږ هم دلته راغلي یو او له څو تنو سیلانیانو سره غږېدلي یو. دوی وایي چې ارمان یې درلود ترڅو له داسې طبیعي ښکلاو څخه خوند واخلي. دوی نور ځوانان هم داسې میله ځایونو ته دعوتوي. زیاتوي چې په ټول هیواد کې سرتاسري امن او د پسرلي ښکلاګانو لمن غوړولې ده. سیلانیان په هره سیمه کې له طبیعي منظرو او تاریخي میراثونو څخه لیدنه کولی شي. موږ راغلي یو د قلات ښار څخه لرې صحرات او بیابانو دښتې ته تر څو دلته راسو او غره ته ولاړ سو او له ډاډمنې فضا څخه له امنیت څخه او له طبیعت څخه خوند واخلو تر څو د هېواد هغو سیمو او هغو منطقو ته زموږ پلان داسې ولاړ سو چې پخوا نه سوای تلای، پخوا امنیت نه و او خلکو له ښار څخه لرې نه سوای تلای، حتی له ښار څخه راوتلی نه سوای. دا ټول ځوانان او د ټولنې هر قشر کولی شي چې صحرا ته راوځي، بیابان ته راوځي، دښتې ته راوځي او ولاړ شي غرونو ته، منظرو ته ولاړ شي تر څو له طبیعت څخه خوند واخلي او هغه ساحې وویني، د هېواد هغه ښکلې منظرې وویني چې پخوا دوی نه سوای کولی چې هلته رسیدګي وکړي او له هغه ځای څخه خوند واخلي. په د اوسني موسم کې د سیوري په ولسوالۍ اړوند سره غره کې زیاتې پښې پیدا کېږي، نو په همدې خاطر باندې موږ ځوانانو هم منظره را ایستلې وه تر څو پورې چې له همدغه فرصت څخه په استفاده همدغه میله هم سرته ورسوو. خو په دې برخه کې مو له نورو ځوانانو څخه هم غوښتنه دا وي چې راسي او له همدغه فرصت څخه ګټه واخلي، له همدغه آب و هوا څخه ګټه واخلي او خپلې منظرې وکړي او د دې ترڅنګ همدغه فرصت او سوله د امن ده تر څو پورې چې هر ځوان همدغه هیله درلودله تر څو د وطن هره دښته او سهارګاه وویني. نورو ځوانانو په نورو هیوادوالو په نورو زابلیانو مو هم همدغه غږ دی تر څو دغه طبیعي ښکلا ځایو ته راسي او دلته خپلې میلې وکړي. انشاءالله دلته ډاډمن امنیت هېڅ ستونزه نشته ده، هر څوک کولی شي چې په ډاډمن امنیت کې دلته راسي، خپلې میلې وکړي، هېڅ نوعه ستونزه او مشکلات دلته نشته دي. انشاءالله دلته هوا او موسم هم اوس ډېر ښه برابر دی، ګرمي نه ډېره ګرمي څه نه ډېر یخ څه دی. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې سور غر تاریخي مخینه لري چې د یو شمېر غزاګانو پر مهال هم د دې غره څخه غازیانو د سنګر په توګه ګټه اخیستې ده. سور غر خورا طبیعي ښکلا لري او پر داسې موقعیت باندې دی چې د زابل مرکز قلات تر لاندې د ټول هغه ځای څخه خورا ډېرې سیمې نه دره کېدلی شي او په خپله د سره غره د تاریخ له حیثیته خورا ارزښتمن دی، تاریخي حیثیت لري. د افغانستان په حماسي ډګر کې سور غر د حماسو ډګر پاتې شوی دی، د غزاګانو ډګر پاتې شوی دی. له مغولو رانیولې بیا تر انګریزو دغسې د شورویانو د یرغل پر مهال او د اوسني یرغل چې ختم شو، ازادي راغله د امریکایانو د یرغل په مهال سور غر د خونړیو معرکو ډګر و. دلته غازیانو د خپل وطن و هېواد و د خپل دین څخه د دفاع په خاطر سرونه نذرانه کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دلته نور داسې میله ځایونه هم شته چې له لرې سیمو ورته سیلانیان راځي. هغه سیمې چې طبیعي ښکلاګانې لري نو هغوی لپاره سیلانیان راځي. د لوی مرکز ته نږدې سیمې موږ یو څو سیمې مهمې سیمې یادولی سو. په سیوري ولسوالۍ کې د بولان په غره کې هغه سمڅې ته چې تاریخي سمڅه ده دې ته سیلانیان راځي. په دې مهمو ورځو کې بیا سیلانیان ډېر وي. همداراز په مرکز کلات کې موږ بالاحصار لرو چې هلته شیخ متی بابا رحمه الله ښخ دی چې یوازې د شیخ متی بابا تقریبا تر 200 کاله زیات قدامت لري د هغه قبر. نو هغه سیمو ته هم سیلانیان راځي. زابل د هیواد په جنوب کې پروت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له طبیعي ښکلاو څخه برخمن دی، نو ځکه داخلي سیلانیان ورته مخه کړې ده.